انسان باندې تکلیفونه او پریشانی د درو وجو نه راځي او موږ ته به څنګه معلومیږي چې په کومه وجه باندې الله پر موږ باندې مشکل راوستلی دی. اوله وجه دا ده د سزا په وجه باندې هم الله رب العزت پر انسان باندې تکلیف راولي. یو انسان چې کله د الله په نافرمانی کې ډیر مخ ولاړ سي نو الله په دنیا کې یو کوچنی سزا ولر ورکړي. دویمه وجه دا ده د ګناه د معاف کېدو په خاطر باندې هم الله رب العزت پر انسان باندې تکلیف راولي. الله غواړي چې دې کس ګناه په دنیا کې معاف سي او په آخرت کې دې ګناه سزا دی ونه ویني نو په دنیا کې هم یو کوچنی تکلیف ور باندې راولي. او دریم وجه کله الله غواړي چې یو انسان درجه بلند سي هغه ته ډیر څور کولو غواړي نو هغه باندې هم الله رب العزت یو کوچنی تکلیف ور باندې راولي یو پریشانی ور باندې راولي. مرته به څنګه دا معلومیږي چې دا تکلیف په کوم وجه باندې الله پر موږ باندې راوستل دي. کچيري خدای مکه یو تکلیف در باندې راغلی او تا د خلکو سره دا خبره ظاهره کله چې او پر ما باندې داس تکلیف دی پر ما باندې نو ول تکلیفونه راځي نو الله پر بل چا باندې ول تکلیفونه نه راولي نو بے صبري کول پوسه چې دغه د الله طرف څخه دا تکلیف دا یو سزا ده. او کچيري تا دا خبرې د خلکو سره ظاهري نه کړي بس خلک دې بند وساتله او پریشان وي نو پوسه چې الله ستا ګناهونه معاف کوي. او کچيري په تکلیف باندې ته صبر وکې او نور هم د الله طرف ته متوجه سي نور هم عبادت چې دی اغازيات کې نو پوسه چې الله ته ډیر صدر کول غواړي.